ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. مجوسیان، شیعگان، روافض او د خسرو اولاد دا د مسلمانانو د پاره د موحدینو د سنیانو د پاره غټه خطر ده. او نه غواړي چې موږ پارم ژوند تیر کو، او دا نه غواړي چې موږ د رب العالمین عبادت وکړو، او دا نه غواړي چې موږ ملکونو کې امني. دا زموږ لپاره غټ دشمن او غټه خطر نه سبا زموږ د قره. بس کسانو ته به دا خبره لګ ناشنا ښکاری خو غوږ وته کولاو. اسی د ځن عواطف سره تاویږي مو چې سړي په ټي وي کې بیان ورکو او به دا خسړې ده. یو سړي په ټي وي کې بیان لیک څخه ورکو دا خسړې نه دی. دې ور کار نه چلی. سړي عقیده ولټه، بنیاد ولټه، نو چې بنیاد دې معلوم کو نو بیا وایي دا خدای کبد دی. چې بنیاد یې نه معلوم نو څنګه صفت کې به دي شیګانو کې فرقې دي. بیا په دې فرقو کې غټه گمراه فرقه هغه ته الاثنا عشریه، دولس امامان چې مني، او یوې النصيريه. دا دوه دي سي فرقې دي دا بالکل خالص گمراه. او د چا چې دغه قید د کفر کې شک نشته، او چې څوک په کفر کې شک کوي هغه کافر دی. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور ول سره او د علی رضی الله عنه سره دغه د بچو سره مینه کول، او د نور صحابه سره مینه کول، او اسلام صحیح منل د رسول الله په طریقت له کدا شیتو بنو بیا خو مونږ د ټول نغړ شي غانې وي. او دوی چې کوم شیتو بیان ګرځي دا نه دی، دا دوکه ده. نوم خوشیه دی ځکه د دوی اصل نوم روافض دی، او دوی په روافض نوم باندې سخه بکی مجوس، او په دوی کې یو خبره بالکل یو شان ده، او هغه ده د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره دښمنی. دوی خپل مذهب د کوم ځای نه واغستو؟ د عبد الله ابن سبا اليهودینا، د يهودي کس نه د دې مذهب هغه بنیاد یې خو دې شي. استاد اندازه ولګوي چې د مذهب بنیاد يهودي کې دي. ابا سم مذهبي د شیعاګانو عقاید دروافیزو. یو عقیده د غوی ده چې د قران چې زموږ سره کم دی دا قران ده، ته چې به ایمان راوړې دا قران د سینې د لکه څنګه چې نازل شوی. مطلب دې څه چې نازل شوی چې نه دي کې کمې زیاتې راغلي. یو عقیده د غوی ده څوک چې د حسین رضی الله عنه قبر لاله شي لکه دې چې په الله پسې عرش ته ختله او دغه زیارت وکړو، نو د حسین رضی الله زیارت وکړه لکه ته چې د الله زیارت وکړو. بلکې په مصابيح الانوار د یو کتاب دی فی حل مشکلات الاخبار، باغی کې دوی دا وی چې زمنګ امامان د دولس امامان او الله په دې کې هیڅ فرق نشته. تعالی الله عما یقولون علوا کبیر. دا ګورې تاسو دغه عقاید رقم نه خلکو، او دا خبرې زموږ په خله باندې راځي او مجبورن به بیان. یو عقیده دغه ده چې څوک په ابوبکر صدیق، عمر رضی الله عنه، عثمان، معاویه بن ابي سفیان، عائشه، حفصه رضی الله عنهم اجمعین، څوک چې هر منځنه بعد په دوی باندې لعنتونه وای نو د په شان عبادت وای چام نه کړي. زمکه په دې مخ باندې د دوی په شان پلیت قوم به تاسو ته ملو نشي، لکه څنګه چې دا روافض دي. د متعین پیدا قوم او د زینانه پیدا قوم اوس حمله کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرو باندې. خمینی خبيث یو کتاب دی الحکومت الاسلامیه، اخلک چې د خپل انقلاب راوسته باغی کې هغه وی زموږ د دولس امامانو دومره اوچت مقام دی چې هغه ته نه به ملائکه کې څوک راشي او نو ته پیغمبرانو کې څوک راشي. د دې یو شیخ ته الجزائری دا یو کتاب دی الانوار النعمانیه، باغی کې دا خبره لیکلې ده چې ارتد الناس كلهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. د رسول الله د وفات نه بعد ټول صحابه کافران شي والعياذ بالله، الا اربع سواد سلورنا سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر. الله جبريل عليه السلام علیه جبريل رسول الله ته ویلي، رسول الله صحابته ویلي، صحابته امت رسولي، چې ټول صحابه مرتد شو والعياذ بالله. د دین ته کوم ځای نه رسیدلې. دا عقیده د شیعاګانو روافضو چې ابوبکر صدیق رضی الله ټول عمر د بوتانو خدمت کړې ده او د بوتانو بندگی کړې ده، او داغه ایمان دي سو ک ایمان اليهود والنصارى، لکه څنګه چې د يهود او نصارو ایمان، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بولاړو شاته په منځ کې، او د بوت به خپل غاړه ته وړي کوم ته کې چولو. د ابوبکر او عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک دی وی چې مونږ چې کله حج لاړ شو نو د جمرات چې کله مونږ ولو، شیطانان چې زموږ خلک وي نو د جمرات مونږ په دې نیت باندې ولو چې د ابوبکر او عمر دی. یو کتاب کې راځي یو کتاب د جلال العیون چې دا هغه سړی په کفر کې شک نشتی چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي، او په هغه سړی باندې د الله لعنتی او د الله د پیغمبر لعنتی علی کل من اعتبره مسلما، چې څوک هغه ته مسلمان وي، او علی کل من یکف عن لعنه، دې دشمنی ته ګوري وي صرف هغه سړی باندې لعنت نه چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي، څوک چې په عمر بن خطاب لعنت نه وي په هغه دې د الله لعنتی وي. یو کتاب کې دی تفسیر العیاش
راشي وې د جهنم و دروازې دي یو دروازه خاص د عائشه رضی الله عنها لپاره ده یو کتاب کې لیکلي دي علل الشرائع چې کله زمونږ مهدی راشي دا کوم چې ورته هغه مهدی چې کله راشي هغه به عائشه رضی الله عنها د قبر نه راپاسي او باغې باندې به حد قائمي ځکه چې به حد نه قائم کړي وی کله چې دا مهدی راشي نه دی ابو بکر او عمر رضی الله عنهم د قبرونو نه راپاسي او هغه به د کجورو په ونو پورې ځوړندې او پانسي بوله ورکړي دا دوی مهدی دي او موږ هم ګورو چې د مهدی څنګه راځي په خپل کتاب کې دا خبر کړو فروع الکافی وی د امام مهدی دراتونه مخکې چې امام مهدی هم ګرځي دا غوغه امام مهدی هم ګوري امام مهدی دراتونه مخکې jihad دي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه ده بعض کسان ویروي روافض خدي د مسلمانانو څخه کوي تپوس کوي د مسلمانانو تپوس کوي د کفارو سره جنگ کوي هغه وی دي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه jihad وی دي حرام نو لیونی دي چې د خنزیر غوخه خوري کوم ځکه چې ته دی ولې دي چې لیکونو دیو بګي چې چلی دوکه ورکړي ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله سوی وی ما د زمکه په دې مخ باندې دوی په شان دروغجن او دوکباز قوم نه دي دوی زمون په باره کې سوی وی انهم اهل النار سنیان چې ټول جهنميان دي انجاس پلیتی هغه باندې جنازه نشي کوله دا غوي ذبیحه نشي خوړې وانهم اولاد الزنا او سنیان ټول د زنا نه پیدا دي وانهم قرده وخنازير او دا شادوغان او خنزیران دي ويجب قتالهم او د دوی سره جنگ کول لازم دي او د دوی مالونه پټول جایز دي او د دوی خزي تختول جایز دي او یو سنی چې مړ کې لکه سل يهوديان چې دي مړ کړو کتاب الانوار النعمانيه کې دا خبره ده چې یو تپوس شو هغه تپوس ده آیا د شیعاګانو د روافض علماو به د سنیانو سره اتفاق کوي په دې الله باندې کوم الله چې سنیان بندگی کوي په دې او په دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم په دې به دوی اکتفا وکړي جواب دا غي دا د دوی امام نعمت الله الجزائری هغه سوی وی منګه د دوی سره اتفاق نشي کولای په یو الہ باندې په یو پیغمبر او په یو امام باندې ولې نشي کولای وی د کم رب پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفہ ابو بکری نه ناغه پیغمبر منو نو ولا غرب خوازه خبره امام مالک رحم الله وی څوک چې صحابه پسې بدی ردی وی ليس له فی الاسلام نصیب د په اسلام کې ذره برابر نصیب نشته یعنی د اسلام نشه د خارج دی وتله امام مالک رحم الله یو دا خبره په صارم المسلول کتاب کې راغلی ده چې په اصل کې د روافضو اراده و چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قطع وکړو یعنی دا سره دښمنی و خدای خو نشو کولای نسیجر وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ټول کافران کړو منافقان کړو الیاذ بالله زناکاری کړو د دې لپاره چې خلک دا وایي کدا پیغمبر خسړوي نو مرګري به خسړي وي امام بخاری او کتاب د خلق او افعال العباد دغه کې دا خبره کړې ده وی کزه پر رافضی پوزیشن ته موږ کوم په يهودي او په نصراني په هیڅ فرق نشته کې ټول یو شان دي